سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یوې نوې ویډیو کې هرکلی وایم، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلیک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بل نشانه هم کلیک کړئ چې هر اعلان تر تاسو پورې در ورسیږي. بیا هم که کومه میرمن انزال ته نه رسیږي نو خاوند ته یې پکار دی چې دا سټایل وکړي. اول، دا پوزیشن دوه اړخیزه هم کارېدلی شي، که نارینه پورته وي که ښځه، خو بهتره دا ده چې میرمن پورته وي نو د جنسي اړیکو خوند زیاتوي. دغه سټایل د نارینه د ژر انزال کې مخه نیسي او میرمن بیا ژر انزال ته رسوي. دې کې نارینه باید لاندې شي او میرمن پاسه، په دې همداسې اوږده پرېوځي او ناست د ناست سره سینې سرونه د سینې وموښل شي. د ښورېدلو وخت کې د سټایل ته د نس مساج یعنې د چپې سټایل هم وایي. ملګرو، دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. ویډیو در سره حتما شیر کړئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې جنسي اړخه معلومات درکول دي.